الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ملګرو، ډیره موده بعد نن ما تاسو ته بیا د نور البشر نوید صاحب کتاب غضب لمحې دا تاسو د کیمرې په لاره هم کته شي نوې ایډیشن دی، نوې کتاب دی. نه ما صرف یو غزل ریکارډ کړی دی، هغه هم د وړومبې مخپاڼې. نن تاسو سره زه د دې دویم غزل ریکارډ کوم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي او د مینوالو هم. دی وایي بیا مې د زړه دا دروازه ماته کا، بیا مې د زړه دا دروازه ماته کا، مالا आवाज راکا توبه ماته کا. او زما پسترګو کې خپل ځان ووینه، زما پسترګو کې خپل ځان ووینه، د کور په تاخ کې دی دا شیشه ماته کا. او لکه د تندر ویری غاړه راکا، لکه د تندر ویری غاړه راکا، بس د سلګو دا سلسله ماته کا. او بیا مې د زړه دا دروازه ماته کا، مالا आवाज راکا توبه ماته کا. او بل ډېر مزدار شعر دی، وایي دا کرامت دی د ساقي د سترګو، دا کرامت دی د ساقي د سترګو، زاهد تشیخ وي کوزه ماته کا. او د مینې روغه خو په خپله کېږي، د مینې روغه خو په خپله کېږي، ها ګلاب واخله او غوسه ماته کا. ډېره مهرباني. وایي بیا مې د زړه دا دروازه ماته کا، مالا आवाज راکا توبه ماته کا. آخري مقطع ده، وایي بشره دا دیدن ثواب د ماښام، بشره دا دیدن ثواب د ماښام، لکه پسره غرمه روجا ماته کا. بیا مې د زړه دا دروازه ماته کا، مالا आवाज راکا توبه ماته کا. ډیره مننه. سلامونه احترامات. الله پامان.